تاریخي لویې جرګې ډېرو درنو قدرمنو مشرانو ځوانانو همزولو خویندو تاسو ټوله ستړي مه سئ زما لخوا سلامونه ودرنه عزیزانو تاسو ته معلومه ده پر 11 اکتوبر د محکومې پښتونخوا وطن د تاریخ یوه ډېره تاریخي جرګه د خیبر په غیرتي خاوره کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په مېلمستوب یا په کوربتوب ترسره شوه. دې جرګې ته له اموره واخلې بیا تر اباسینه پورې ټول افغان ملت په ډېره زیات وسوسې ورسره ډېرې زیاتې خیالونه په ذکر په ذهنونو کې وو چې خدایه څه به پېښېږي. دا جرګه چې د هغه ظالم جابر استعماري ریاست چې د انسانانو وینې داسې تویوي لکه حیوانات تر حیوانانو نه انسانان زیات انا لري، بیا خصوصا د افغان په وینو پرېولو کې ایکسپرټ پاکستاني پنجابي ریاست تر تسلط لاندې په داسې سیمه غلامه سیمه کې وه. دا رقم جرګه چې هغه د لر و بر افغان خبره کوي، هغه د هغه غورځنګ لخوا کېږي چې د پاکستان جابر ریاست د دې جابر فوجونو لخوا د ده پر مشر باندې او په دې غورځنګ باندې د غورځنګ پر ملګرو باندې چې د بیر اکشن سوي دي او دا ویل سوي دي چې دا خلک دې فنش کړی سي، دا خلک دې ختم کړی سي. د داسې غورځنګ په کوربتوب کې به د دې ظالم په موجودي کې به دا جرګه څه رقم کېږي او که دا جرګه خدای مکه و داسې ځای ته ځي چې دومره لوی تعداد خلک ورله راځي، په دومره لوی تعداد چې د هغه تعداد ځینې میډیایي چینلونه ښیي چې 1.5 میلیون پښتانه افغانان سیاسي مشران عالمان علما لیکوالان ادیبان لنډه ده چې د ژوند د هرې شعبې سره چې تعلق لرونکي د دې خلکو جرګه کېږي. خدای مکه چې دا جرګه داسې فیصله وکړي چې د لر و بر افغان ترمنځ دا بېلتون د همیشه دپاره لرې شي. او پښتون ژغورنې غورځنګ چې د دې جرګې فیصله کړې ده یا فیصله کوله دا څه اسانه کار نه و. د محکومې پښتونخوا وطن د غلامۍ 115 کاله کېږي عزیزانو. د 115 کاله مسلسل سیاسي جدوجهد، مسلسل جیلونه، خواریانې، محبسونه، مرګونه، د دې ټولو بعد د هغه ځای کامي تحریک پر دې نه و توانېدلی چې دومره تاریخي کامي جرګه وکړي لکه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې خپل 6 کلونو پر ډېر لنډه موده کې د موضوع احمد بشیر په قیادت کې دغه ټوله ملت راټول کړي، په هغه جابر ریاست په تغه لاندې جرګه وکړه او په دې جرګه کې هغه فیصلې وکړې چې د هر افغان د زړه ارمان و. کله چې دې جرګې هغه فیصلې وکړې غورځنګ یا د غورځنګ مشرتابه موږ په دې ایمان دی، زموږ ایمان دا دی پښتون ژغورنې غورځنګ سیاست بالکل د لمر په شان روڼ دی، صفا دی، ښکاره دی. له اموله واخلې بیا تر اباسینه پورې دا زما جغرافیه ده. زه د دې جغرافیې د ازادۍ د خپلواکۍ د استقلال لپاره خپله مبارزه کوم. دا د پښتون ژغورنې د بنیادي سیاست کار دی. نو د دې په حواله باندې که څوک وسوسې لري یا وسوسې په زړه کې ساتي دا وسوسې دې لرې کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ د لر و بر افغان وطن د دردونو دوا ده. پښتون ژغورنې غورځنګ خپله مبارزه په داسې وخت کې شروع کوي عزیزانو. تاسو لیدلې ده، تاسو ولیدله چې په ټوله افغانستان کې یو بدلون راغلی و. په افغانستان کې چې څومره هم ترهګر وو، که هغه د القاعده وو، که هغه د ازبکستان وو، که هغه د تاجکستان وو، که هغه د دنیا جهان ټوله ترهګر د پنجاب استعماري ریاست راوستل په محکومه پښتونخوا کې دې ته ځایونه ورکړل. د دې دپاره یې ځایونه ورکړل چې تاسو به موږ په راتلونکي وختونو کې د افغانستان په خلاف بیا استعمالوو. موږ ولیدله چې د دې خلکو په راوستلو او د وزیرستان راواخلې بیا تر سواته پورې
چې کم وحشت، کم بربریت، کم ناروا، کم ظلم چې شروع سو د دې خلک هغه بیانولی نشي په الفاظو کې، هغه ظلمونه وسول. داسې ویره وه، داسې حالات وو چې موږ ملګري خبره کوي. موږ د پی ټي ایم د مرکزي کمیټې غړی رحمان الله محمد صاحب د دې منطقې اوسېدونکی دی. هغه دا وایي چې زموږ په منطقه کې یا زموږ خلکو دا دعا کوله چې یا خدایه ته نو پر موږ نور قیامت راولې. موږ دا دعا کوله چې خدایه ته قیامت راولې چې دا غرونه سره ونشي، دا هر څه ختم شي. وحشت د پنجابي وحشت دا و هغه انتها ته رسېدلی و. زموږ د قبایلي سیمې 1200 څخه ونیسئ تر 1400 پورې هغه قبایلي مشران، هغه سیاسي مشران لکه دلته چې ناست د ټول اروپا یا د ټوله جرمني هغه مخور چې راغلي دا یې ټوله یو راویلي وي حلال یې سر مې پر سینه ورته ایښي وو، ورته لیکلي دي وو چې هغه د پلار زوی سته، د مور زوی سته چې د دغه لاش په پورته کړي. ورته لیکلي وو چې دا جاسوس دی. د هغه جاسوسي نه وه، هغه د وطن خبره کوله. یعنې دوی هر هغه سر پرې کوي چې د پښتو د وطن د خپلواکۍ یا د دې وحشت د پنجابي وحشت خلاف یې خبره کوله. داسې یو حالت جوړ شوی و. د پنجاب هغه ټوله قوت زموږ د دې سیمو د بربادۍ دپاره پنجابي استعمار کړي. د F-16 د طیارو څخه راواخلې بیا تر کوبرا پورې، د کوبرا هلیکاپټرونو پورې، بیا د دوی توپونه، د دوی ټینکونه، د دوی کمانډوز، دا ټوله راله زما پر وطن یې داسې یو ورغل جوړ کړي. 14 غټ اپریشنونه دې خلکو وکړي. په څه نامه باندې؟ په دې نامه باندې چې دلته ترهګر دی رانیستی وو. د ترهګرو پلار په ایبټ آباد کې پر ښکاره لاسو پرونه ورځ باندې جا خلکو ولیدې چې چیرې پروت په ایبټ آباد کې امریکن ونیوی. ترهګر ده رانیستی وو، ټوله ترهګر، دا معلوم او نامعلوم ټوله ترهګر دی پر شا وو، دی اوس هم د ترهګرۍ پر شا دی. په داسې حالاتو کې منظور احمد پښتین یو 14 کلن یا 14 کلن ځوان دی راپورته کېږي، دا جرأت ورکوي، دی ګورګي کامپ ته، دی وېرېدلي کامپ ته، دا په کور ننوتلی، په یو غار ننوتلی، د یو وحشت د زحمت ژوند تېروونکي کامپ ته د جرأت ژبه ورکوي چې راووځه، ښکاره د دښمن نوم واخله. په سیاست کې دوې خبرې ډېرې مهمې دي: عزیزانو و کامپ ته دښمن ورښودل. منظور پښتون و پښتون افغان ته دا دښمن ور وښوئ چې پنجابی ستا دښمن دی، دا هېڅکله ستا دوست نشي کېدلی. منظور پښتون چې کله پی ټي ایم جوړ شوی دی عزیزانو، منظور پښتون د پښتون افغان خبره دا جهادي کړله. پی ټي ایم چې کله جوړ شوی دی، د پی ټي ایم د وجود څخه ونیسئ تر اوسه پورې پی ټي ایم تر 300 څخه ونیسئ 300 تر 380 پورې هغه کیسونه په یونایټډ نیشن کې جمع کړي دي، پیټیشنز موږ جمع کړي دي. په امریکا کې چې کوم لوړې ادارې دي، که کانګرس دی، که وایټ هاوس دی، که د دوی سینټ دی، یا د نړۍ ټوله بشري حقوقو تنظیمونه، په دې ټولو ځایونو کې موږ د پښتون افغان ټوله کیسونه، ټوله واقعیات موږ دا جمع کړي دي. د دې پی ټي ایم له مخه دا کار هېچا هم نه و کړی، دا کار پی ټي ایم وکړي. پی ټي ایم د خپل موقف یا د پښتون قام کوم حالات دی په دې جهان خبر کوي. پی ټي ایم خپل قام ته خپل دښمن ور وښود. په داسې حالاتو کې عزیزانو اوس کوم حالات دي؟ هغه وایي تاریخونه ځانونه ریپیټ کوي. یو خبره زه غواړم چې دلته وکړم، په دې منطقه کې په لرو بر افغان کې لاهور واخلئ بیا تر اباسینه پورې په دې سیمه کې د یو نوي جنګ تیاري، د یو داسې جنګ تیاري چې هغه زموږ د مفاداتو لپاره نه دی، زموږ د ګټې لپاره نه دی. په دې موږ تاسو پوهېږو که په دې سیمه کې جنګ راځي، په دې سیمه کې به خامخا یوه افغانه خور کونډه کېږي. په دې سیمه کې به خامخا افغان پلارونه
بې بچیانو کېږي. په دې سیمه کې به افغان بچیان اعتماد کېږي. جنګ یو بدبختي ده. دا بدبختي پردي یا ظالمان بیا زما او ستا وطن ته راوړي. دا تیاري یې کړې ده. که څه هم د دې شاته یا د دې پر سر باندې په افغانستان کې سیاسي تحولات لپاره یو ډېر قوي ډیپلوماټیک چینلونه لګیا دي، کار کوي چې په افغانستان کې تحولات راسي. خو د دې مثبتو تحولاتو مخه پنجابی استعماري ریاست بیا نیسي. دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې همداسې شپوتاژ پنجابي وکړي، د هغه نتیجه موږ تاسو وینو. بیا په 2001 کې بیا دا اوس د سیاسي تحولاتو خبره روانه ده. دی دا کوشش کوي چې دا جنګ بیا تازه کړي. په جنګ کې د پنجابي ګټه ده، په جنګ کې پنجابي نه ډالر راځي، په جنګ کې افغان تاوان دی، په جنګ کې افغان وژل کېږي، په جنګ کې زما سیمه بربادېږي. د داسې یو جنګ ابتدا موږ ګورو یو څه ته پکار دی چې سیاسي اپروچ وکړو، معلومات وکړو چې دغه حالات سره کوم روان دي. د نن سره 2 هفتې مخکې پنجابی خپل جیټونه را روانوي پر برمل او پکتیا باندې پر ماشومانو زنانو باندې بمبار کوي. هلته څوک نه دي نرم نه دي وژلی داسې ځوان لګیا داسې چې ټوپک پکې په لاس داسې څوک هم نه دي وژلی. نن هغه پنجابی برته په سوونو نه په زرګونو طالبانو ته لار ورکوي چې تی راسې په ډیورنډ ننوځي. ولې؟ عزیزان یوه خبره کوم، دوی د عزم استحکام خبره وکړه چې موږ د زرګ عزب به تر ټولو غټ اپریشن به دوی عزم استحکام کوي. عزم استحکام په وخت پی ټي ایم موجود و، پی ټي ایم جوړ و. پی ټي ایم یو قوي کمپین وکړي، یو ډېر لوی ولسي پاڅونونه یې وکړي دي. د هغه عزم چې کوم اپریشنونه به دوی کولې د هغه مخنیوی پی ټي ایم وکړي. بیا دوی اوس څو میاشتې مخکې د عزم استحکام اعلان وکړي، پی ټي ایم وراوتې چې ستا پلار چې موږ یو ستا پلار ملکه په دې ښار باندې اپریشن وکړي. ته اپریشن کوې پر څه شي باندې؟ تا 12 اپریشنونه کړي دي. تا ولې چې دا منطقه کلیر ده؟ په 12 اپریشنونو کې تا زه برباد کړی یم، زما ښارونه دې برباد کړي دي، زما ولسونه یو لک زما ولسونه دې وژلي دي. ما ته چې کومې بدبختیانې زه چې د کومو بدبختیانو سره پنجابی تا مخته کړی بل اپریشن ته موږ تا نه هیله کوو. بیا یې ولسي پاڅونونه وکړلې. 2 هفتې مخکې یا 1 هفته مخکې د دوی یو کمیټې راځي چې کومه کمیټې ورته وایي صحافیانو ته به معلومه وي، ما یې نوم هېر شو. هغه کمیټې فیصله وکړه چې تیرا او په وزیرستان کې به پلانې منطقې دا خالي کوو، د ولسونه به ځینې وباسي. دوی کار روان کړي، خلک یې راوایستلې، د پی ټي ایم ملګري ورته ودرېدلې. دې خلکو ته چې څوک هم د کورونه راوځي، بعد خلک راواخلي په مختلفو کورونو کلي کې آباد کړي. موږ خپله منطقه پنجابي ته د دې لپاره نه هیله کوو چې دی بیا راسي په دې سیمه کې بیا یو جنګ جوړ کړي. د دې جنګ تر شا څه شي دي؟ د دې جنګ تر شا څه شي دي؟ یو د خبر راځم و دې ته کوم چې دغه شی چې اوس کوم طالبان را روان دي یا دوی وایي چې ټي پي را روانه ده او دومره پوستې یې ونیولې، دومره علاقه یې ونیوله او داسې تور یې کړی ده، داسې پلانه یې کړی. عزیزان دا پنجابی ډېر چالاکه ده. پنجابي موږ تاسو افغانان د تېرو 45 کلونو په سیاست کې وهلي، خپل لاس یې خپله په خوله کې راکړی. موږ بیا هم خطا وځو، بیا هم خطا وځو، بیا هم خطا وځو. داسې یو چال وچلوي. موږ په دې پوهېږو چې پنجاب موږ دشمن دی، د پاکستان فوج موږ دوست نه دی. هر څوک چې پاکستاني فوج ته تاوان ورسوي موږ په دې خوشحاله کېږو. لیکن نن پاکستان په داسې یو حالت کې دی، نن پاکستان په داسې یو حالت کې دی چې هغه ته د ډالرو ضرورت دی. د هغه اکانومي په واټرمیټر پته ده. هغه دا وایي که زما 100,000 فوجیان مړه سي ونه نیسي، خو په دې سیمه کې د جنګ راځي. که زما 100,000 فوجیان مړه سي مړه دي سي، خو ما نه په دې منطقه کې زه جنګ غواړم. پی ټي ایم ورته وایي چې جنګ نه مني. که دا جنګ کېږي د دې جنګ تاوان شته. دی د ده سازش شي. دا منطقې چې ټي پي خلکو ته ورنه کړي دي. هلته مسلح خلک راځي،
د دې بعد چې کله دی راننوتلې د دې بعد به دی بیا خپلې تیارې راپورته کوي بیا به جهان ته دا وایي چې ګوره تر هغه راغلي دي زموږ ټوله منطقه نیولې ده او دا ظلمونه کوي بیا به یو ویډیو جوړه کړي د سوات چې یو ویډیو جوړه کړې وه زنانه چې هغې ته سزا ورکوله بیا به یو ملاله ونیو بله ډرامه وکړي بیا به یو بل داسې واقعیت پیش کړي چې ټوله جهان به دې ته متوجه کړي پنجابی په دې کې ډېر ماهره دی چې پاکستان یو ځل بیا د ترهګرو تر دغه لاندې دی تر ساري څوري لاندې دی پاکستان ورته وایي چې اوس موږ ته ایټمي وسله چې د هغه هم تر خطر لاندې ده هغه راځي کومک راسره وکړي پیسې راکړي په دې کې دی څه کوي که ده په دې کې پنجابی کامیابه شو که یې په دې منطقه کې بر د جنګ راویستی ټي ټي پي راغله بر د بمباریانې شروع شولې عزیزانو په دې خبره پوه شئ چې پنجاب دا ټیم افغانستان ته بله فتنه د داعش په نامه تیاره خپلو په کیلو کې په خپلو چاولانو کې تیاره ورته کښېنولی ده د دې لاره د دې جنګ مخ یوازې او یوازې پی ټي ایم راګرځولی دی تاسو راګرځولی دی ستاسو دې غورځنګ راګرځولی دی که نن پی ټي ایم له منځه ایسته کېږي سبا به دلته اپریشن وشي سبا به دا ټوله منطقه و داعش ته ورکړل شي بل سبا به په افغانستان کې هرې خوا ته چاودنې شي بیا به جنګونه شي بیا به نور خلک هم راشي پنجاب دغه چل کوي عزیزان موږ افغانان پکار دي چې هوښیار اوسو و داسې سیاست ته پکار دي په سیاسي نظر ورته وګورو د دې مخه ونیسو د جنګ مخه ونیسو د جنګ مخه موږ یوازې په یووالي نیولی شو په اتفاق یې نیولی شو او په سیاسي شعور یې نیولی شو بله خبره ملګرو ډېرې زیاتې ویناوې وکړې نور ویناوال به هم وي زه نه غواړم چې اوږدې خبرې وکړم خبرې واقعي ډېرې دي د پی ټي ایم د 11 اکتوبر چې کومه تاریخي جرګه شوې ده د دې جرګې په حمایت کې زموږ دا دویمه جرګه ده که خدای کولو درېیمه به هم وي څلورمه به هم وي پنځمه به هم وي شپږمه به هم وي چې په ټوله ډایسپورا کې د نړۍ وار کوم شته موږ جرګې نه یې کړې د هغو په کراره نه کښي موږ جرګې په هغې کې موږ د امریکا په ټکساس ایالت کې دومره لویه جرګه کوو چې د هغه تعداد به که خدای کولو په دروغو کې دې نه راځي چې تعداد یې په زرو وي په سټیډیم کې کوو دا رقم جرګه به موږ په جفرولي کې په ټکساس کې کوو دا رقم په کینیډا کې څوک یخ دی ملګرو میټینګ کړی وو چې که وایي بیا خواته ډېر زیات یخ دی دوی ویل چې موږ ته موقع راکړي د اپریل او مۍ کې به وکړو دا رقم په ټوله ملکونو کې ملګري لګیا دي بلجیم مشر هم دلته ناست دی هغه هم لګیا وو چې موږ په بلجیم کې داسې پروګرام جوړوو یوه خبره کوم عزیزانو زه ضروري ګڼم دا څو وختونه کېږي چې کله هلته پر پی ټي ایم باندې بندیز لګېدلی دی د پنجابي استعماري ریاست لخوا د پی ټي ایم د ختمېدو کوشش روان دی په ډایسپورا کې یوه اکټیویټي روانه ده دغه ډایسپورا اکټیویټي د پی ټي ایم دغه ډایسپورا اکټیویټي د ختمولو دپاره پنجابی ډېر هوښیار دی هغه مختلف سازشونه کوي مشر اوس وینا وکړه د وینا باندې ماته میسج وکړي چې یاره یو خبره کوله رانه هېره شوله که یو ځوان ته ورکړي یو ځوان بیا خبره وکړي دا به شي خو زه کوم زه ځوان یم که چې د پی ټي ایم په خلاف د بر وطن افغانانو په منځ کې داسې عناصر داسې خلک پیدا شوي دي چې د بر وطن خلک د پی ټي ایم مایوسه کړي یا د پی ټي ایم خوا وربده کړي یا د پی ټي ایم سره پر شا کړي د پی ټي ایم دوی ترمنځ فاصلې راولي اوس د پی ټي ایم هېڅ خبره پټېږي نه پی ټي ایم اوس یو قوت دی پی ټي ایم په هر چا باندې پوهېږي څوک د پی ټي ایم خلاف سازش کوي هر چا باندې پوهېږي خو دا یوه خبره کوم چې د نجیبه بیز په نامه یوه ښځه ده دا په اسلام آباد کې ناسته ده دې ته دا ټاسک ورکول شوی دی چې ته د بر وطن افغانانو او د پی ټي ایم ترمنځ فاصلې باسې کړه موږ و نجیبه بیز نه د نجیبه بیز نیکه چې پخوا یې فیض احمد و پخوا چې باجوه و موږ هغه ته وایو چې د پی ټي ایم او د بر وطن د افغانانو ترمنځ ستا پلار د رشته نسي ماتولی کیږي ډېره مننه
ډېره مننه ملک فاضل الله